په نن ویډیو کې به یو څو داسې تخنیکونه درته وښیم که چیرې تاسو دغه تخنیکونه عملي کړئ نو ستاسو ویډیو به 100% وایرل کیږي. 99% خلک کله چې ویډیو اپلوډ کوي نو دغه غلطۍ ترسره کوي او د دوی ویډیوګانې نه وایرل کیږي. تاسو هم وګورئ شاید ستاسو په ویډیوګانو اپلوډ کې هم دغه غلطۍ موجودې وي. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب ویډیو لایک او شیر کړئ. نو کله چې تاسو ویډیو پیج ته اپلوډ کوئ نو داسې یوه ویډیو انتخاب کړئ چې هغه ډیره وایرل شوې وي، یعنې په ټیک ټاک یا په نور پلیټفارمونو کې ډیره وایرل وي لکه فیسبوک، یوټیوب یا هم ټیک ټاک کې. نو تاسو همغه ویډیو ډاونلوډ کړئ او بیرته همغه ویډیو په خپل پیج باندې اپلوډ کړئ. البته هغه ویډیو اپلوډ کړئ چې ویل د میلیون څخه پورته وي او لایکونه یې هم له 50,000 شپېتو څخه پورته وي. دوهم، کله چې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ نو ویډیو حتما وګورئ چې د 6 یا 7 سکندونو ویډیو زیاته نه وي. که چیرې 7 سکندونو ویډیو زیاته وي نو د هغې د وایرل کېدو چانس کمیږي، نو بیا تاسو نشئ کولی چې دغه ویډیو وایرل کړئ. دریم، ویډیو باید ډیره خاصه او ځانګړې وي. کوم نیش کې چې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ همغه نیش کې باید ډیره خاصه او ځانګړې وي ترڅو د لیدونکي توجه ځان ته جذب کړي. ځینې ویډیوګانې وي په میلیونونو ویو پرې راغلی وي خو مګر ډیره خاصه او ځانګړې ویډیو نه وي، ځکه د دوی پیجونه ډیر فالوورز لري چې هر ډول ویډیو اپلوډ کړي نو هغه وایرل کیږي. ستاسو پیج که چیرې کوچنی وي نو تاسو باید داسې ویډیو اپلوډ کړئ چې هغه خاصه او ځانګړې ویډیو وي. دریم، هره ورځ باید تاسو لږ تر لږه 10 ویډیوګانې اپلوډ کړئ ترڅو ستاسو پیج په لږ وخت کې وایرل شي. پنځم، کله مو چې ویډیو شیر کړه نو په لږ وخت کې باید تاسو کوشش وکړئ چې په دې ویډیو باندې زیات ویو راوړئ. نو کله چې په یوې ویډیو باندې زیات ویو راشي په لږ وخت کې نو د یوټیوب یا فیسبوک الګریتم ستاسو ویډیو زیاته نشر کوي او خلکو ته یې زیاته ریکمنډ کوي. نو اوس به تاسو فکر کوئ چې څنګه موږ په خپلې ویډیو باندې په لږ وخت کې زیات ویو راولو. نو تاسو به په خپل فیسبوک کې زیات ګروپونه جوین کړئ. کله مو چې ګروپونه جوین کړل هغه ګروپونه انتخاب کړئ کومو کې چې تاسو ته اپرو درکوي. نو تاسو خپله ویډیو په لږ وخت کې زیاته شیر کوئ ترڅو په ستاسو په ویډیو باندې زیات ویو راشي. شپږم، تاسو په خپل ویډیو باندې یوه داسې جمله ولیکئ ترڅو لیدونکی دې ته اړ کړي چې ستاسو په ویډیو باندې کمنټ وکړي. کله چې ستاسو په ویډیو باندې کمنټ وکړو ستاسو د کمنټونو تعداد شمیر زیات شو نو خپله دغه ویډیو وایرل ته خیږي. کله چې یو لیدونکی ویډیو لایک کوي نو دغه ویډیو 10% وایرل کوي او کله چې کمنټ پرې کیږي نو دغه 50% ویډیو وایرل چانس زیاتوي. نو تاسو کوشش وکړئ داسې یو جمله په ویډیو باندې ولیکئ ترڅو لیدونکی اړ شي چې ستاسو په ویډیو باندې کمنټ وکړي. وام، کله چې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ نو دغه ویډیو باید دومره جالبه وي چې لیدونکی تر پایه وګوري. که چیرې په نیمایي کې دغه ویډیو پرېږدي نو بیا دغه وایرل کیږي نه، او که چیرې تر پایه یې وګوري نو دغه ډسټریبیوټر سکور زیاتیږي او ویډیو خپله وایرل کیږي.